زمونږ خپل یو ملګری دی، نوم بیا ځکه نه علم چې چېرته خفه نه شي، او نیک سړی دی او په دغه کې را نه شي، نفس کې لوی را نه شي. د کروڑونو روپو ځمکه او د مین روډ د پاسه هغې یو کنال مسجد ته وقف کړه. دا ټول خاندان، دا ټوله کورنۍ ورته حیرانه وه چې دا خو لکه مطلب دی دې غټ مارکیټ جوړېده، د روډ د پاسه ته لکه یو کنال ځمکه وقف کې. عجیبه خبره ده دا. د هغې د لاسه الله رب العالمین د هغه مال کې داسې یو عجیبه برکت واچو چې هغه ورته خپله هم حیران دی، ډېر نعمتونه پې الله وکړي. نو مخکې ورځو کې ما ته یو ویډیو راولېږله، ویل هغه مین روډ باندې مې تقریبا د هغه جومات عمره نوره ځمکه مور سره دغه کړله، او دا حال به داسې اوږدومه چې دې روډ باندې دا جومات نور هم غټ شي وی. ماشاءالله ماشاءالله، الله یې توفیق درکړي، الله یې دې نه قبول کړي. خلک زړوري په دې شیونو کې، موږ یریږو، شیطان هم یری چې مه لګوه مال، ګوره غریب کېږي. ګوره الله وایي زره زره وعده کوم مال دې ډېرومه، او موږ یې غریبانان بشو. پوهېدې خفه کېږئ مه، نو محبوب مال به لګې. او زمونږ چې کله ضرورت راشي، یا چېرته د مسجد کې یو کار راشي، مدرسه کې یو کار راشي، یا مثلا دلته زمونږ د ملګري چېرته د تعاون دغه کوي، دی به دې جیب کې ګوري چې هغه ورکوټ یې لوټ کوم ځای کې دی، ورپسې 3-4 منټه ګرځي، نه هغه به راواچي. دا لکه ستا حوصله ده، دا ستا حوصله ده، دا ستا د الله د دین سره محبت دی.